سلام، اوس هم د 1 بجې خبرونه. ټاکل شوې نن د ولسي جرګې د مرستیالانو او منشیانو د ټاکنو بهیر ترسره شي، خو د دغې جرګې د ریاست پر څوکۍ جنجال دغه لړۍ ګډوډه کړه او ان د ځینو غړو ترمنځ خبره فزیکي شخړې ته ورسېده. سره له دې چې میر رحمان رحماني تېره ورځ تر ټاکنو وروسته د ولسي جرګې د لنډمهالي مشر لخوا د دغې جرګې د مشر په توګه اعلان شو، خو د ټاکنو سیال کمال ناصر اصولي دغه لړۍ له درغلیو ډکه وبلله او هغه یې رد کړه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ښاغلی رحماني د جرګې د مشر په توګه مني، خو ځینې نور بیا د ولسي جرګې د مشرۍ لپاره د ښاغلي رحماني او اصولي ترمنځ د دویم پړاو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتونکي دي. ویل کېږي دمګړی هم د جرګې په تالار کې د وکیلانو ترمنځ شخړه روانه ده، خو رسنیو ته د پوښښ لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې د نامسؤله وسلوالو ترمنځ په نښته کې 6 ولسي وګړي او 3 نامسؤله وسلوال وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي په دې نښته کې چې تېر مازدیګر په کوزر سیمه کې ترسره شوې نور ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا دمګړۍ په یاده سیمه کې وضعیت ارامه دی. یو کس په فاریاب کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه سپین کس 2 ورځې مخکې د میمنې ښار د 2مې ناحیې له شاوخوا سیمو تښتول شوی او تر هغې وروسته په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په یو څاه کې ساتل کېده چې بالاخره تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې آزاد شو. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو یو انسان تښتونکی له یو شمېر وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو سره یو ځای نیول شوی دی. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې به سوله او ثبات په اسانۍ ترلاسه نشي. صلاح الدین رباني تېره ورځ د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په کتنه کې زیاته کړه د ملي یووالي حکومت غواړي چې په افغان سولې بهیر کې ټول هیوادونه ونډه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو له ټینګار سربیره وویل هیواد یې چمتو دی د خبرو اترو په موخه هر ډول امکانات ان تر 2 لسیزو پورې برابر کړي. د هرات د کرخ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي یاد کس چې ملا وکیل نومېده تېره ورځ د کرخ ولسوالۍ په ګلابیج سیمه کې د پولیسو په یو کمین کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې کمین کې د نوموړي 3 نور کسان هم وژل شوي او د یو پاکستاني جنګیالي په ګډون 2 نورې نیول شوي دي. او په غزني کې په 2 جلا نښتو کې 18 طالبان ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي په دغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د اندړو او د یک ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د یادې ډلې 3 سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امن.